السلام علیکم، زه یم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. د کرونا وایرس له کبله سږ کال تقریبا 10 لکه ازمینې حج د حج سعادت حاصل که. ازمینې حج د وقوف عرفات رکن هم مکمل که. د سعودي عرب مفتي اعظم د عرفات په میدان کې د حج خطبه ورکړه. د اپر دیر د واړی سره نږدې په جنازه کې د فایرنګ په نتیجه کې 10 کسان مړه او 6 زخمیان شو. په مړو کې د 9 تعلق د یو خاندان سره دی. د خیبر پښتونخوا حکومت اختر په سادګۍ سره د مناولو فیصله وکړه. حکومت واضح کړه چې په لوی اختر کې د کرونا وایرس د خورېدو قوي امکان موجود دی. د صوبایي معاملاتو د حل دپاره د وزیر اعظم په صدارت کې د اعلی سطحي اجلاس وشو. پرون چې په پېښور کې په مقامي عدالت کې خالد نومي ځوان د توهین رسالت مرتکب کم کس وژلی و، هغه ځوان خالد پولیس گرفتار که. بلې خواته خلک د عدالت مخکې ولاړ دي. او وفاقي وزیر اطلاعات شبلی فراز ویلی دي چې د اپوزیشن سره نور څه غم نشته، دی خپل غم جاړي، خو ولې انارو برانه په تورو سترګو نه ویني. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د مشهور صحافي عارف یوسفزی د بچو فاتحه خواني وکړه. د پی ټی آی د حکومت 2 اهمې ویکټې پرېوتې. دا دواړه ویکټې د دوهري شهریت په باونس بال باندې پرېوتې دي. وزیر خارجه شاه محمود قریشي پریس کانفرنس ته وینا وکړه. د پیپلز پارټۍ صوبایي صدر انجینیر همایون د مرکزي چیرمن بلاول بټو سره ملاقات وکړ. د زبردست رش او په ایسوپیز باندې د عمل درآمد نه کولو په وجه باندې انتظامیې د زنانو د شاپینګ 2 اهم بازارونه سیل کړه. د نوموړي صحافي عارف یوسفزی په اور کې سوځېدلې ماشومه لور هم حق ورسېده. ډي پی او مردان ډاکټر زاهد الله د پولیس سره د مردان د مختلفو بازارونو دوره وکړه. د په دې موقع باندې د امن و امان د صورتحال جایزه واخیسته. اوس د دې خبرونو تفصیل. د کرونا وایرس له کبله سږ کال سری په 10 لکه ازمینی حج ادا که.
تیر کال تقریبا 25 لکه خلکو اج ادا کړی و. ازمینی اج د عرفې په ورځ باندې د وقوف عرفات رکن هم ادا ک. د سعودي عرب مفتی اعظم د عرفات په میدان کې د حج خطبه ورکړه. په سلګو او جړاګانو کې دعا وشوه. سبا په سعودي عرب کې لوی اختر نمانځلی شي. ازمینی حج به قرباني کوي. د قربانۍ وروستو به ازمینی حج سر سنت کوي. کتونکو راځئ چې د عرفات په میدان باندې د مفتی اعظم د ورکړی شوي حج خطبې صحیحه واورو. العزيز الجبار مصرف أنواع الأقدار ليمتاز الأخيار عن الأشرار تفضل على العباد بالنعم الغزار والخير الدرار ويتخلل ذلك بعض المصائب لحكم ومصالح قدرها الحكيم الغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد عالم الأسرار ومدبر عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الأخيار. ضربوا أروع الأمثلة في بذل الخير ونشر الحق فكانوا من أفضل الأبرار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون نوصيكم. د اپر دیر د واړی سره نږدې د چراګرۍ نومي کلي کې په جنازه کې د فایرنګ په نتیجه کې 10 کسان مړه او 6 نور شدید زخمیان شو. وایي چې د 9 مړو تعلق صرف د یو خاندان سره دی. فایرنګ د ځنګل د ځمکې په تنازه باندې شوی دی. پرون چې د پیښور په مقامي عدالت کې خالد نومیزوان د توهین رسالت په مرتکب کم سړي باندې فایرنګ کړی او د فایرنګ په نتیجه کې هغه په موقع باندې مړو مقامي پولیس خالد د عدالت د احاطې نه گرفتار کړ. کتونکو بلخوا تاسو په دې تصویر کې وینئ چې د عدالت په مخ کې د خلکو ډیر زیات رش دی. د خیبر پښتونخوا حکومت لوی اختر د کرونا وایرس له کبله په سادګۍ سره د مناولو فیصله کړې ده. حکومت خدشه ظاهره کړې ده چې په لوی اختر کې د کرونا وایرس د خورېدو قوي امکان موجود دی. په دې لړ کې حکومت په احتیاطي تدابیرو باندې د سختۍ سره د عمل درآمد ممکنو جوړولو هدایات جاری کړي دي. حکومت دا هدایات هم جاری کړي دي چې خلک دې د سوشل ډسټنس خاص خیال وساتي. وزیر اعظم عمران خان د صوبایي معاملاتو د حل په سلسله کې د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. په اجلاس کې گورنر، وزیر اعلی او وفاقي وزیرانو هم شرکت کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت د بجلی د بقایاجاتو په مد کې د اهم پیشرفت د کېدو دعوه کړې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات هم کړی دی. د پی ټی آی د حکومت دوه اهمو شخصیاتو ظفر مرزا او تانیې ته دوهري شهریت ډیر ګران پریوته. د دوانو شخصیاتو د خپلو حکومتي عهدو نه لاس ووینځه. وزیر خارجه شاه محمود قریشي د شهزاد اکبر او ملیکه بخاري سره یو ځای پریس کانفرنس ته وینا وکړه. د پیپلز پارټۍ صوبایي صدر انجینیر همایون خان د پیپلز پارټۍ د مرکزی چیرمن بلاول بټو سره ملاقات وکړ.
د پیښور د مشهور صحافي عارف یوسفزی په کور کې چې کم اور لګېدلی و په هغې کې د ده ماشومه لور هم سوځېدلې وه هغه ماشومه هم حق ورسېده. کتونکو د ده معصوم زوی د دې نه مخکې حق رسېدلی و. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د مشهور صحافي عارف یوسفزی کور ته لاړ او د ده د ماشومانو بچو فاتحه خواني وکړه. په دې موقع باندې وزیر اعلی د عارف یوسفزی سره د همدردۍ او یکجهتۍ اظهار وکړ. د زبردست رش او په ایسوپیز باندې د عمل درآمد نه کولو په وجه باندې انتظامیې د زنانو د شاپینګ 2 بازارونه سیل کړه او 72 کسان گرفتار کړی شو. د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن وی چې د نیب آرډیننس په حق کې نه یم. د وی چې د حکومت خلاف د احتجاج فیصله به په ای پی سی کې کولی شي. د مردان ډي پی او ډاکټر زاهد الله د مردان د مختلفو بازارونو دوره وکړه او د امن و امان صورتحال یې وکته. د په دې موقع باندې پولیس ته د لوی اختر په موقع باندې د امن و امان برقرار ساتلو دپاره هدایات جاری کړه. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی پراز په ایکسپریس فورم کې د خبرو اترو په موقع باندې ویلي دي چې د اپوزیشن سره د خپل ځان غم دی خو ولیدي رانه په یو صورت کې هم انارو په تورو سترګو نشي لیدی. د زیاته کړې ده چې اپوزیشن په ویښه باندې خوبونه ویني. د دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ د ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.